انقلابي شاعر را سره ناست دی خالد نواز خټک صاحب غواړم چې دا کلام هغه ته ډالۍ کړم. خالد نوازه وایي لاندې د ځمکې نه بامونو ته راورسېدل، لاندې د ځمکې نه بامونو ته راورسېدل، هغه د خپو خلک سرونو ته راورسېدل. پاسئ دا وخت د کرکې نه د سترګې وغړوئ، د جنګ لوګي د کلي غرونو ته راورسېدل. کوم لاسونو چې به مونږ ته د ژوند کوم لاسونو چې به مونږ نه د ژوند سوال کولو، هغه لاسونه ګریوانونو ته راورسېدل. او واښه داسې موسم دی چې ورخاړی پکې سر نه وهي، واښه د ویښ نه دیوالونو ته راورسېدل. اوس یې سجدو ته ګوره، اوس یې تماشه هم کوه، د میکدې خلک منځونو ته راورسېدل. میندې نفلونو ته د کور په مسلو درېدي، کلي نه ورک زلمي کورونو ته راورسېدل. اول یې ډېر د احترام نه تاسو کول، اوس څه موده کېږي نومونو ته راورسېدل. سر بتکدي زړه مې کدي او روح ستا حسن یوړو، لکه هر څه خپلو ځایونو ته راورسېدل. زما د چم په هلکانو زلمیتوب راغلو، خو ډېرو بدنامه موسمونو ته راورسېدل. ډېره مننه چې یو سړی چې ځوان شي، مور او پلار یې د واده غم کوي، مونږ وایو شکر د جنګونو ته راورسېدل. او په منظر بیا د قرض پور د اوړېدو خطره ده، بنګړي د کلي دوکانونو ته راورسېدلم. ډېره مننه جي، ډېره مننه جي، ډېره مننه جي. او طلحه ناست دی، طلحه چونکې راغلی دی د بنګش آباد کاټلنګ نه. دا کلام به ډالۍ کوم، دا کلام زما په خپل هم ډېر فیورټ دی، خوښ مې دی. وایي زغلي پرستو دردېدلي اوازونه پرېږدي. استاد جي زغلي پرستو دردېدلي اوازونه پرېږدي، څه چل خو شته چې مارغان خپې وباسي غرونه پرېږدي. حکمت دې وتلي زموږ حساسیت د زړونو، د ګل ګزار اخر په کوم سبب داغونه پرېږدي. د وخت سلطان د هنرمندو حمایت کې نه دی، که څوک دربار ته ځي دربان ته د لاسونه پرېږدي. دا د منصور نه هم ورتیر دي معامله کې د حق، د خلک دار څه چې پټال کې هم سرونه پرېږدي. مجبوري دا ده چې زه باز یم د خوشحال د جالې، ما نه د سر یو سی خو ماته د نوکونه پرېږدي. د جبر شپه کې او هغه د باچا خان د ارمان خوب رښتیا کېږي، خو دا خلک د خوبونه پرېږدي. منم چې ډېر د ګناهګار کل د نظر په ادا، خو که تا بیا وکتل ډېر به ګناهونه پرېږدي. هجرت دی، کډې دي، روانې دي په زړه کې وایم، مرغۍ مجبورې شوې مارانو ته کورونه پرېږدي. داسې اور بل دی په دې ښار چې د دې ښار لیوني په دسمبر کې هم پرانیستي ګریوانونه پرېږدي. که د منظر سره لیلا جنت ته ننوته، ډېر به کچه خوب کې د حورو مړوندونه پرېږدي. ډېره مننه.